او حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي کما زنانه چې 15 وخت مونږ کوي 15 وخت او د خپل خاوند اطاعت کوي الله تعالی به جنت کې د جنت په دروازو باندې اختیارمند کې چې په کومه دروازه نه نوځي ځه. نو رب کریم فرمایي چې ما و پیژنئ یو زما د پیژندو علامه دا ده چې تاسو ته مستاسو د نفسونو نه بیبیانې پیدا کړي او بیا تاسو ته مې په هغې کې مینه محبت پیدا کړی. څه معنا که یو خاوند د خپلې حلال بیبي سره مینه وکړي دا ګوره د عیب خبره نه ده. که یوه ښځه د خپل خاوند سره محبت کوي نو دا ګوره د عیب خبره نه ده. ولی قرآن کریم د جوړې باره کې دا صفت بیان کړی چې تاسو ته ما جوړې پیدا کړي او بیا په هغې منځ کې ما محبت تاسو دپاره پیدا کړی. دا اشعار چې بعضې خلک وایي دا شعر هم غلط دی او مطلب هم غلط دی. دری زبان اورونه بعضې یو شعر وایي دری زبان هغه یو شعر وای هغه شعر دا وای چې که خانه رفتی اگر زن بود زندی اگر نبود جای شدی. دا صحیح مطلب نه دی چار چاویلی غلط ویلی. ښځه خو الله د مینې محبت دپاره پیدا کړي چې ستا ژوند ورسره جوړ شي. دا خو څه فوټبال نه دی که نه چې ته کور ته راغلې که ښځه وه او که نه نو زه وه دا څه غلطه خبره ده. او یا بعضې خلک وایي چې نه ښځې باندې به اول نه خپل سام ورغورځئ که چېرته په اول ځل دې ونه ډاره کړه ټول عمر کې درنه ډارېږي نه. هلکه د اوله شپه خو تقدیر لیکلی کېږي نه یا د اوله ورځې تقدیر لیکلی کېږي چې ټول عمر به دقسې چلیږي. نه هغه ستا تربیت ته ضرورت لري. اسلام وایي ښایسته تربیت ورکوي زنانو ته د خپل کور چاپیریال شاوخوا ته او دننه په کور کې ښه زندګي تېره کړي د خپلو بیبیانو سره. او بیا تاسو پوهیږئ چې کوم یو انسان په کور کې د خپل همسفر چې کوم د ژوند خپل بیبي سره خراب ژوند تیری یا د طلاق خبرې کوي یا خپل بیبي خفه کوي پوهیږئ شیطان د دې نه څومره خوشحالی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بېشکه په حلالو اشیاو کې ناخوښه حلال الله تعالی ته طلاق دی. اگر چې طلاق حلاله دی په بعضې امورو کې سړی طلاق ورکوي خو لیکن چې الله تعالی ته ناخوښه حلال دی نو هغه طلاق دی. ګوره او د ترمذي شریف روایت دی امام ترمذی رحمه الله دا روایت نقل کړی دی امام مسلم هم نقل کړی. هغې کې داسې راځي ان ابلیس یدع عرشه علی الماء. رسول الله مبارک فرمای بېشکه ابلیس شیطان دا خپل تخت راواخلي او د اوبو د پاسه کېږدي یعنې سمندر د پاسه کېږدي